بیگانی سوال باره کې چا تپوس کړی دی وی دې کې تفصیل پکار ده چې حرام مال سړی سره وي نو دا به د دې زکات ورکوي که نه. فقهای کرام فرمایي چې په حرام مال کې زکات نشته، حرام مال به ټول واجب التصدق ته ټول به لرې کوي. حرام مال سره حلال راغو، نیم حلال ده او نیم حرام ده، نو چې ټول را جمع شي هغه به مقدار د نصاب ته رسي نو بیا په هغې کې زکات شته. خو کو کم سړی دا حرام مال صدقه کوي، علماء کرام فرمای دا به ګورې په دې باندې د ثواب نیت نه کوي، د ثواب نیت کو دا کفر ته پې رسي. بس ورې کا ختم کا. پر که یو سړی دا بینک کې پیسې ایښي دي مثال په طور او په هغې باندې سود رغلی ده او تا د حکومت نه سود خدای نخوا سود دې راواغستو او بیا د زړه کې یاره راغه چې یاره دا خو خوړل حرام دي، نو علماء کرام فرمای بس چاله ورکا، خو نیت ته ثواب به پې نه کوي چې د ما پې ثواب کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی ان الله تعالی طیب، الله پاک جل شانه پاک دا او لا يقبل الا طیب، نه قبلوي مگر هغه مال قبلوي چې هغه ګورې پاک وي. او بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای د ترمذی شریف حدیث مبارک دا لا يقبل الله تعالی صلاة بغیر طهور، چې الله پاک جل شانه بغیر د اودس نه مز نه قبلوي، ولا صدقه من غلول، او نه هغه زکات او صدقه او خیرات قبلوي چې هغه د حرامو نه وي. نو لهذا حرام مال هغه ټول واجب التصدق ته او ټول به چې کم ده لرې کوي او چاله به ورکوي. خو د حرامو په مال باندې کو د ثواب نیت دی او که علماء کرام فرمایي کفر ته پې رسي. بس ورې که ختمې که ثواب نیت پې مه کوه چاله یې ورکه، ځکه چې تو سبا اخرت کې ګورې د دې د عذاب نه خلاص وي، او که نه ځان سره دې وساتله خو نور تباهي سبب ګرځي. نو لهذا چې کله حرام مال ورکوي نو د هغې به د ثواب نیت نه کوي.